اوس مې څه ویل چې څه در سره راوړه، هو یو یخ ګیلاس به در سره راوړه، ته راځې خو هغه تل در نه هېرېږي، خیره دا ځل خو مې زړه در سره راوړه. د سکون اف ام درنو لیدونکو اورېدونکو سلام او مینه هیله د ښه پیسه او د صحت په کالیو کې به نغښتې وئ. شاعرانه بنډار خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې د تل په څېر ټکور ظاهري راغلی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د دوی پر شعر، شاعري، شخصي ژوند خبرې اترې کوو. نو په نننۍ خپرونه کې راسره فهیم جان راسره ده. شعرونه به ترې اورو، ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو. فهیم جانه په سلام او هرکلی کوم. زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. له هر سره مخکې ښاغلی ټکور صاحب تاسو ته سلام. د سکون راډیو درنو کتونکو ته هیله مند یم چې ټول به روغ جوړ یاست او د ژوند چارې به در باندې په خیر تېرېږي. ډېره مننه فهیم جانه. په لومړي سر کې فهیم جان څوک دی، چیرې زېږېدلی دی، څومره عمر لري، که په دې برابر معلومات لیدونکو ته ورکړي نو ډېر به ښه شي. مننه ټکور صاحب. لکه څنګه چې مې تا نوم یاد کړی، فهیم جان نومېږم. په کال 1980 کې هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ کې زېږېدلی یم. نو د هغه څخه راوروسته مې تقریبا په 8 کلنۍ کې زده کړو ته مخه کړې ده چې د مکتب سلسله، د مکتب دوره در بیا نو په 1400 کال کې د مکتب څخه د شهید عبدالصمد روحاني د لیسې څخه فارغه شوی یم. نو د هغه سره وروسته اوس فعلا خدای اخته یو اوس پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي د 3 سمستر محصل یم او ترڅنګ یې ورځني چارو کې مې د هلمند خصوصي ښوونځي سره د استاد په توګه هم برقرار یم. ډېره مننه فهیم جان. دا تر ډېره حده مو زده کړې هم کړي، بیا د پوهنتون تر کچې رسېدلي یاست او هلمند کې مو ډېر خلک هم پېژني. نو تر اوسه فهیم جان تخلص ولې نه لري؟ ټکور صاحب ښه پوښتنه ده. البته هر څوک دا یو هیله لري چې یو ښه تخلص د ځان لپاره ولري، او ډېری کسان دي چې د لږ وخت په تېرېدا سره چې یعنې د چا غوندې په ښه او بد پوهېږي، تخلص ځان ته ټاکي د یو بل چا په غوښتنه سره. نو یو وخت مې یو تخلص درلودی، نو بیا ځینې وخت داسې و چې د ځینې ملګرو، د ځینې استادانو نه سره خوښ. دا زموږ ژوند داسې دی ټکور صاحب، کوشش کوو چې دا چاره یې پکښې وي. نو ما چې صحیح، نو هغه خپل نوم هم ښه دی، په دا نومو باندې به یاد شو. خو لیدونکو او اورېدونکو ته دغه تخلص یاد نه کړي مخکې چې تا پر ځان ټاکلی و؟ بلې د دې تر مخه مې تخلص فرمان. بلې ښایسته تخلص. بس نو دا د ملګرو نه دی خوښ شوی، نو دا د ملګرو قضاوت دی. فهیم جان ولې شعر شاعري ته مخه کړله؟ څه علت و؟ مینتوب و، د وطن مینه وه، کوم دردونه وه چې د شعر لیکلو ته مجبوره کړي؟ ټکور صاحب خبره داسې ده، شعر او شاعري خو ورکړه د الله تعالی ده. کله چې یو چا ته الهام د تعالی ورکوي هغه څه به شاعر جوړېږي. خو کله چې د چا سره یو احساس، مینه، درک په زړه کې پیدا شي خامخا به شاعر کېږي. مهمه نه ده چې هغه د مین واوسي، مهمه نه ده چې د یو ځانګړي کس سره د مینه ولري، خو شاید مین به واوسي، هغه به یا د هېواد سره مینه ولري، یا به د مور پلار سره مینه ولري، یا به خپل د دوستانو، خپل ملګرو سره مینه ولري. خو زه بیا وایم چې ممکن د هېواد حالات پکې څه وي چې زه به شاعرۍ ته مجبوره کړی یم. خو دونه مې یادېږي ټکور صاحب چې د مکتب د اولو کلو څخه، د اول وختو څخه یعنې د شعر او شاعرۍ سره زما علاقه وه. نو طبعا تاسو معلومېږي چې د مکتب په دوره کې د پښتو مضمون البته د شعر او شاعرۍ ته جوړ مضمون دی، نو بیتونه او شعرونه به یې ما د ځان سره لوستل او خوند به یې موږ څه اخیستی. د وخت په تېرېدا سره دا دی چې کرار مو بیتونه شروع کړه، شاعري مو شروع کړه. نن ورځ دا یې د ټکور صاحب سره ناست یم. ډېره مننه. راځه فهیم جانه یو غزل به درنه اورو، بیا به وروسته پوښتنو ته راګرځو. ټکور صاحب غزل دی چې پوهه وه خو تجربه را سره نه وه. پوهه وه، بلې پوهه وه خو تجربه را سره نه وه، نیت مې و خو سرمایه را سره نه وه. ستا د کوره مخته تېر سوم را تېر سوم. ستا د کوره مخته تېر، بلې ستا د کوره مخته تېر سوم را تېر سوم، ستا دیدن ته بهانه را سره نه وه. او دا چې ستا پر زنګانه مې خوب ونه کړ، دا چې ستا پر زنګانه مې خوب ونه کړ، ښه مضبوطه اراده را سره نه وه. او ته پوهېږې چې یار ولې جواب راکړ؟ ته پوهېږې؟ بلې ته پوهېږې چې یار ولې جواب راکړ؟ زه غریب ومه
پیسه را سره نه وه. دا بیت بیا مننه. ته پوهېږې چې یار ولې جواب راکړ؟ زه غریب ومه پیسه را سره نه وه او نیمه شپه وه د یو چا یاد جړولم. نیمه شپه وه د یو چا یاد جړولم، یاد یې تریخ و خو هغه را سره نه وه. او ستا په شتون کې مې د ژوند غېږه سینګار وه، ستا په شتون کې مې د ژوند غېږه سینګار وه، غم مې نه و اندېښنه را سره نه وه. او ما به ځکه په تا سترګې تورولې، بلې ما به ځکه په تا سترګې تورولې فهم جانه آینه را سره نه وه. ډېر خوندور، ډېر خوندور. وایي ستا د خولې دې سوي وایي بدلې سوي وایي، ژوند ته باید ښې ډېرې ښکنځلې سوي وایي، او زما غوندې دې نه وایي باید ستا غوندې دې وایي، لور مو باید ستا په رقم ښکلې سوي وایي. فهیم جانه ډېر خوندور غزل و. څومره شعرونه به مو لیکلي تعداد درته معلوم دی نه؟ ټکور صاحب د ښوونځي یا مکتب په 10م ټولګي کې وم، یعنې زما د هغه وخت راهیسته خپله دقیق شاعري په یاد کېږي چې ما را شروع کړه. دغه مخته به ممکن ځینې غزلونه بیتونه لیکلي په بېلابېلو کتابچو پاڼو کې به سره اوښتي ممکن نه یې پاته، خو 10م ټولګي کې وم چې یوې رسنۍ د خوا سم بیا دعوت سوم، زه هلته ډېر تشویق هم سوم. د شاعرۍ پیل مې دغه ځای څه وسو، وروسته مو د شاعري ډګر ته راغلو، کرار د ملګرو استادانو یعنې د ښو استادانو د دوی دا تشویق چې موږ ته راکوی، د دوی لاسنیوی و، د دوی مرسته وه. یعنې تر نن پورې به ټکور صاحب تقریبا 300 ته رسېږي شمېر. 300 غزله؟ بلې. د غزل پاړخ کې مو صرف کار کړی که نه نظم و نثر دې شیانو ته مو هم کار کړی دی؟ ټکور صاحب وخت حالات داسې دي چې تقریبا ټول خلک غزل ته ډېر کار کوي. غزل ته ډېر کار کېږي؟ یو استاد ویل چې غزل ته په دې خاطر ډېر کار کېږي چې د غزل ژبه ډېره خوږه ده، ژبه ډېره خوږه ده. هر څوک کولی شي چې خپل پیغام خپل هدف په ډېر واضح توګه په دغه غزل کې راونغاړي. نو په دې اساس باندې موږ هم په همدې پلو باندې تللي یو. نو غزل ته مو ډېر کار کړی دی، تر ډېره حده پورې غزلونه دي. نو په دې کې به بیخي د ګوتو په شمار باندې بیخي د ګوتو په شمار یو څو نظمونه پکښې نور غزلونه دي. څنګه د 300 غزلو مو لیکلي دي؟ کوم د کتاب اراده لري یا چاپ کتاب لري یا نه لري؟ د دې په اړه مو نظر څه دی؟ والله ټکور صاحب ښه خبره ده چې کتاب چاپ سي، خو خبره داسې ته مخته به ولاړ سو چې څونه کار کولی سو، چې څونه شاعري د دا ولسونه او د یو چا خوښېږي هغه وخت بیا پرېکړه کوو. اوس خو اراده نشته، مخته به ځو. استادان به کوم څوک دي فهیم جانه په هلمند کې؟ یعنې استادان هر شاعر ځان ته استاد لري. دا اوس مخکې موږ هم شعر لیکلی، استادان به درلود، شعر چې په مو لیکلی بیا په استاد هغه به نکات راته په ګوته کول چې دا ځای و دا ځای. کیدای شي تاسو هم استادان لرئ، نو که د هغو نومونه یاد شي ډېر به ښه شي. رښتیا هم ټکور صاحب ښه پوښتنه ده. استادان هلمند کې حاجي ادم صفت الله صاحب یو مهربانه شخصیت دی او زموږ یو استاد تېر شوی دی د ډېر وخته څه. یعنې د صفت الله صاحب سره به ما ډېری وخت خپل غزلونه خپل شاعري، حال دا چې د یو مصروفه شخص دی ډېری وخت به مې زنګ ورته وهی، یعنې مشوره به مې ورته غوښته، د یو شي په هکله معلومات مې ورته غوښته. تر ډېره حده د صفت الله صاحب سره پاته شوی یم. نور هم ځینې داسې ملګري شته. صفت الله صاحب یو مهربانه شخصیت دی، یعنې تل یې کوشش کړی که هر څومره په غزل کې ستونزې وي خو ده ماته نه دي ویلي چې ستونزه شته. ممکن ده به دا فکر کړی چې شاید د دې سړي مایوسه شي یا یې زړه مات شي، خو پاڅون صاحب بیا دې په خیر، احمدشاه پاڅون همداسې مهربانه شخصیت دی، یعنې استاد شخصیت تېر شوی دی. دغه سره مو ځینې څه وختونه تېر کړي دي. پاڅون صاحب غلطۍ راته په ګوته کولې چې دا غلطي ده، دا د ښېګڼه ده، دا د ځانګړتیا ده، دا نیمګړتیا ده. ډېره مننه فهیم جان. راځه مسلسل 3-4 غزلې درنه اورو، بیا به که کوم پوښتنه پاته ورته راګرځو. مننه ټکور صاحب. غزل دی چې ژوند به جوړ سي، ژوند به سم سي نازولې، ژوند به جوړ سي، ژوند به جوړ سي، ژوند به سم سي نازولې، درنه ایسته به هر غم سي نازولې. خوشحالي به تا ته خپله پناه دروړي، خوشحالي به تا ته خپله پناه دروړي، غم به کډه ستا له چم سي نازولې. غیږ به درکړي او تر مرګه به دې یار وي، غیږ به درکړي او تر مرګه به دې یار وي، بخت به ستا په څنګ کې تم سي نازولې.
او چاودي شونډې به دې بیرته سرخي راوړي چاودي شونډې به دې بیرته سرخي راوړي وچ به ستا د سترګو نمسې نازولې او ژوند ته وخت ورکه ګیلې او فریاد پرېږده ژوند ته وخت ورکړه ګیلې او فریاد پرېږده بله ټکور صاحب ژوند ته وخت ورکه ګیلې او فریاد پرېږده مشکلات به دې ټول کم سي نازولې او ما ته هم دعا کوه چې ژوند مې جوړ سي ما ته هم دعا کوه چې ژوند مې جوړ سي په نصیب چې د زمزم سي نازولې او فهیم جان ته چې د تګ خبره وکړم فهیم جان ته چې د تګ خبره وکړم پر بړخو یې اوښکې ډم سي نازولې ژوند به جوړ سي ژوند به سم سي نازولې درنه ایسته به هر غم سي نازولې ډېر خوندور مننه ټکور صاحب نو بل غزل هم درته وایم چې را په یاد سي زمزمه یې کړم د یار سندره چې را په یاد سي بلې چې را په یاد سي زمزمه یې کړم د یار سندره ښکلي وختونه وه باید واورم تکرار سندره په خپل قلم یو څو ګډ او ماته الفاظ ترتیب کړه په خپل قلم یو څو ګډ او ماته الفاظ ترتیب کړه بیا مې ترې جوړه کړه د مینې د اظهار سندره د کلي منځ کې ماشومان له ستا خبرې کوي بلې د کلي منځ کې ماشومان له ستا خبرې کوي ولې به نه لیکي شاعر ستا په رخسار سندره ستا مینهوال و او په تا پسې یې وویله ستا مینهوال و بلې ټکور صاحب ستا مینهوال و او په تا پسې یې وویله په لوړ اواز د کلي منځ پر لویه لار سندره ما په سندرو کې خپل ځان لره سکون لټوي ما په سندرو کې خپل ځان لره سکون لټوي نه مې غم سپک سو نه مې وموندل د کار سندره ډېر خوندور او زما د خړ کلي سندره هیڅوک نه خوښوي زما د خړ کلي سندره هیڅوک نه خوښوي دا ښکلې ټوله خوښوي ستاسو د ښار سندره ډېر خوندور دا بیت بیا مننه زما د خړ کلي سندره هیڅوک نه خوښوي دا ښکلې ټوله خوښوي ستاسو د ښار سندره او دا فهیم جان خو سم د عشق له پوهنځۍ فارغ دی دا فهیم جان خو سم د عشق له پوهنځۍ فارغ دی ما چې لیدلی دی همیشه اوري د پیار سندره ډېر خوندور ډېره مننه فهیم جانه یوه وروستۍ پوښتنه ده د شعر کومه بڼه مو خوښېږي ستا له شعرونو کې خو هر اړخیزه برخه رانغښتې ده هم عشق ستا هم حماسي برخه پکښې ستا او هم طنز پکښې ستا نو تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ ولا ټکور صاحب حالات دي تغییر کوي انسان هم ورسره وړي نو طبعا شاعران بیا تر نور خلکو به ووایم چې یو څه ډېر حساس جوړي کله چې په هېواد کې جنګ و جګړې وې په هغه وختو کې مې شعر او شاعري مکمل سوله ییزه وه هېوادنۍ وه حماسي وه نو باور دې وسه ټکور صاحب چې ما نه پات کېږي چې ما دې داسې بیت لیکلی چې هغه دې عشقي برخه درلودلې داسې بیت خو دا چې اوس طبعا دغو نه کراري ده الحمدلله به ووایم چې په هېواد کې جنګ و جګړې او وینه تویونه نشته شاعري هم عشقي برخه ته تقریبا اوښتې ده بله د عشق خوا ته مو سر ورښکاره کړی مننه فهیم جانه یو وروستۍ غزل درنه اورو بیا به خپرونه تر که د خپرونې وخت پر خلاصېدو دی مننه ټکور صاحب دا زما ژوند دی او زه خپل د ژوند اختیار لرم دا زما ژوند دی بلې دا زما ژوند دی او زه خپل د ژوند اختیار لرم غواړم چې مخ ته لاړ سم ژوند وکړم تلوار لرم ډېر خوندور او زه باوري یم چې یوه ورځ به دا هر څه سم سي زه باوري یم چې یوه ورځ به دا هر څه سم سي خیر دی چې نن ورځ نه ملګري سته نه یار لرم بیا به قابل د احترام سمه غټ نوم به لرم بیا به قابل د احترام سمه غټ نوم به لرم دا ورځ به راسي زه په خپل خدای اعتبار لرم او دا د وخت ښکلي به نو ولې زما یاران جوړېږي دا د وخت بلې دا د وخت ښکلي به نو ولې زما یاران جوړېږي نه ښه شتمن یم نه د حسن تود بازار لرم او و یوسف مخ خو د بلال دوست یمه ولې خاندئ
و یوسف مخو د بلال دوست یم. بلې و یوسف مخو د بلال دوست یم، ولې خاندې که ولي نه یم خالي هم نه یم آزار لرم. ډېر خوندور ډېر خوندور. مننه. مغرور خو خدای دی چې د سر له پاسه سر نه لري. بېشک. مغرور خو خدای دی چې د سر له پاسه سر نه لري. زه په دې ښکلو باندې ځکه هر وخت کار لرم. او زه فهم جان خو به په تا پسې ضرور دیغېدم. زه فهم جان خو به په تا پسې ضرور دیغېدم. نه دې تصویر سته او نه ستا د لاس یادګار لرم. دا زما ژوند دی او زه خپل د ژوند اختیار لرم. غواړم چې ژوند وکړم او مخته لاړ غواړم چې ژوند وکړم غواړم چې مخته لاړ سم ژوند وکړم. تلوار لرم او زه باوري یم چې ورځ به دا هر څه سم شي. خیر دی چې نن ورځ نه ملګري شته نه یاد لرم. ډېر خوندور ډېر خوندور. فهم جانه دا چې د خپرونې وخت ته ګورو د خپرونې وخت ته خلاصېدو د ډېره مننه چې راغلاست او زموږ بلنه مو ومنل. کور مو آباد. مننه ټکور صاحب خوشحاله اوسئ. ډېره مننه له تاسو نه ستاسو له کاري ټیم نه. ډېره مننه کوم چې په دا خوږه خپرونه کې موږ ته وخت راکوئ. له اورېدونکو هم مننه چې ویې زغملو. بس نو ستاسو یم کور ودان. ډېره مننه. ډېره مننه. ما مې یار ته ګلان ونیول چې داسې یار ګلان په مخ راوویشتل چې داسې ما ول بې له ما د زندګي څنګه تېرېږي دې په کټ کټ راته وخندل چې داسې ما ول زه دې له زړګي څنګه بهر کړم دې بنګړي د لاسه وایستل چې داسې. د سکون فلم درنو لیدونکو اورېدونکو دا شاعرانه بنډار خپرونه چې ما ټکور درته وړاندې کړ. تر بیا چې موږ تر یو بلې داسې خپرونې راځو نو تر همدې ځایه اجازه راکړئ. د لوی الله پامان.